د بلخ ولایت د مسلکي او تخنیکي زده کړو امیر وویل چې په دې 15 ورځني ښوونیز ورکشاپ کې 15 تنه مجاهدینو او یو شمېر دولتي ادارو مسؤلانو ګډون کړی وو چې د کمپیوټر راپور لیکنې او نورو بیلابیلو برخو کې وروزل شول ترڅو ټولنې او خلکو ته پر وخت غوره خدمات وړاندې کړي. او نور پړاو کې دا اوس فعلا کسانو داخله کړې ده چې تقریبا 80 نه ډیر دي او نور موږ داسې شاګردان هڅوو چې دا کار په مخه بوزي او موږ عمومي امیر چې زموږ کوم یو دی رئیس غلام حیدر شاه احمد چې د دې ادارې په راس کې دی د ټول افغانستان هغه د مجاهدینو او د مسؤلینو په اړه باندې ډیر زیات کوشش کوي. موږ ته بار بار دا خبره کوي چې تاسو په ولایتو کې متوجه شئ او مسؤلین او د مجاهدین یو څه لاسته راوړنې ولري. نهایت ما کسانی که در اینجا تحصیل کردن علم آموختن همین محصلینی که در اینجا علم جدید را همه در همین عصر زمانی که کدام علمی که در بین مردم رواج است ترویج است علم حاصل کردنده بر این ما تبریک و تهنیت میگم. همدارنګه د بلخ ولایت د اداري او حسابداري انسټیټوټ امیر ویل چې دا ښوونیز ورکشاپ د بلخ ولایت مقام او تخنیکی او مسلکي زده کړو امریت په همکارۍ ترسره کړ. دې برنامه کې موږ دوی ته په 15 ورځو کې دوی ته زده کړه ورکړله چې اداره او مدیریت او ګزارشنویسي کمپیوټر ورک کې موږ دوی ته تدریس وکړو او موږ د ولایت مقام دې کې موږ سره کومک همکاري وکړه. د تعلیمات تخنیکي مسلکي امریت موږ سره په دې برنامه کې ډېر زیار او کوشش او کومک وکړلو تر څو موږ دا برنامه مخ ته وړله. له بلې خوا فارغو کسانو هم له دې ښوونیز پروګرام څخه خوښي وښوده او دا یې د نظام په پیاوړتیا کې یو مؤثر ګام یاد کړ. بسیار خوشحال هستیم از درسایی که بر ما تعیین میشن از طرف دولت یا از طرف انستیتوت حسابداری بلخ. خوشحال هستیم. ما بسیار افتخار میکنیم برشان و تشکری خاص از استادان گرامی که واقعا همراه ما زحمت کشیدن دیگه د این درس‌ها و د این مضمونا آشنایی پیدا کردیم. خوشحال هستیم از پیش. د یادونې وړ ده چې دا دویمه دوره ښوونیز پروګرام دی چې د بلخ ولایت مقام او تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت په همکارۍ مجاهدینو او مسؤلینو لپاره ترسره کیږي.